أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء نارین مشران دی پخزو باندی بما فضل الله بعضهم على بعض بسبب د دې چې غورواله ورکړي الله بعضی د دوی په بعضو نور باندې وبما انفقوا من اموالهم او په سبب د دې چې خرج کوي هغه د خپل مالونو نه. اوس دلته الله سبحانه وتعالى بل حکم دا بیانې چې د کور مشر به سړی خزه بنئ، ځکه چې هغه ته الله طاقت عقل ورکړی دی، زور ورته الله ورکړی دی چې هغه د ښځې نه زیات دی. نو د دې دلاسه به سړی چې دی به مشري او سړی به د کور هغه لوی مسؤولي، دا نه چې هر څه د ښځې په لاس کې. په دې باندې زمونږ تفصیلي بیانونه شته، په خپل ځای کې هغه بیا واورئ. الغرض دا چې الله سبحانه وتعالى مشرتیا په دې آیت کې هغه نارینه ته ورکړی ده چې نارینه به د کور مشرانی، ځکه چې دوی په طاقت کې، په زور کې، په عقل کې د زنانو نه زیات دي، مالونه خرج کوي، مالونه ګټي. اوس الله سبحانه وتعالى دو قسمه زنانه ذکر کوي، هغه زنانه چې دیندار دي او هغه زنانه چې هغه بیا د خاون ادب نه کوي، د خاون خبر نه مني، بې ادب دي. فالصالحات قانتات، بس نیکی خزی تابیداری کون کی. ور په نیک خزی کی لوی صفت دی چې اول تابیداری هغه د الله او د الله د رسول کی، او د شنبه تابیداری د خاون کی. په خبره کی چې هغه د شریعت خلاف نه، نو د زنانه د خاون خبره منی. حافظات للغیب، حفاظت کون کی د مال او د ځان په غیب والی د خاون کی. بما حفظ الله، په سبب د دې چې ساتنه کړی د الله د دوی. ګوره د اوچتې زنانه د بل صفت دی چې خاون کله نه وي، نو دا د خاون د مال، د کور، د خپل ځان، دغه د بچو حفاظت کوي، خیانت نه کوي د خاون سره. دویم قسم زنانه واللاتی تخافون نشوزهن، او هغه زنانه چې یریږي تاسو د بد اخلاقی د غوینه. یو زنانه د بد اخلاق ده، و دیږي که الله سبحانه وتعالی دغه بد اخلاق زنانو علاجونه خوري چې دوی سره بسکه. یو زنانه بد اخلاق شو، په څه طریقه باندې به وس د دې سره معامله کې، په څه طریقه به نصیحت کې. او دا خبره یاد ساتئ چې صرف زنانه ته نصیحت دا نه دی، او داګه د بد اخلاقی علاج دا نه چې ډایرک وها او چیږي چغاری کوا او ډایرک طلاق کو نه. شریعت طریقې خوري. اولنی طریقه دا ده فعظوهن، بس نصیحتو کوي هغوی ته. واهجروهن فی المضاجع، او پریدی دوی لره په ځای د سملاستو کې. اول بوته نصیحتو کې به نه پوه به کې چې دا طریقه دي صحیح نه ده. ګوره خاون سره خلک دي سینه کوي، د خاون خو ډېر لوی حق دی په دې خسته خبرو باندې به پوه کې. که پوه شو ډېره ښه ده، او که پوه نه شو نو بیا په بستر کې تی جدا شه، په تولای کې تی جدا شه. دم د خیر خزي د پاره ډېر لوی نصیحت ته ډېر لوی زور نه ده. وضربون وهيغوي دوس بل علاج دی. نصیحت قبول نکو ته د تلای کی جدا شو، بیا هم اثر پیونه کو نو به وها.
خو دې سره قید لګېدلې په شریعت کې داسې وهل چې زنانه ته نقصان نه رسي دغه والله چې ته خپل اسمات کې اډو کې علماء ته زخمی کې نه درنه خزه چې درنه خزه او دیندار خزه او خيار خزه کچته دغه نه غلطي وشي او خاون غوسه شي او خبر دی حتی ورسی چې راخاوني دي چې په معمولی گزار لکه په مسواکی ولا یا لمنی او چې تکړه پاغي ولا یا په کپڑے ولا رواچ ولا نو اگر کده سوال نه دي خدای خځ ته پته ولګي دا ته محسوسي زما خاون زمانه خپره فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا نو کو خبره ومن لستاسو نو ملټوي په دوی باندې لار د ملامتیا که خبره دلته ومن نه بس به ملامت کوه او می طلاقوا ان الله كان عليا كبيرا یقینا الله ډیر چته لوی دی وان خفتم شقاق بينهما او کېریږي تاسو د مخالفت نه په منځ د دې دعانو کې حل نه راوځي اتفاق نه راوځي خزي قانون په منځ کې اتفاق نه راځي نو به طریقه دام ده فبعثوا حكما من اهلي نو مقرر کوي یو فیصله کوونکې د طرف د خپلوانو د سړی نه ده وحكما من اهلها او یو فیصله کوونکې د خپلوانو د خزینه یرید اصلاح کچری غواړي دا دوانه جوړ جاړي کچته دوی را دی پرشتیا د جوړ جاړي او دا مشران چې راجم شي د خپلوان دویم د جوړ جاړي را دی یوفق الله بینهما یو زوالی براولی الله په منځ دې دوانو کې ان الله كان عليما خبيرا یقینا الله ډیر پوها خبردار دی چې په دین به علاج نه کیدو نو به د طلاق مسله راځي اوس الله سبحانه و تعالی دا خبر بیانې چې د بندگانو حقوق به ما دا کوي خدای نه مخکې د الله لوی حق دی چې هغه د الله بندگی کول دي او توحید دا به منی به داګه نه بعد نور چې کوم حقوق دي هغه باندې به عمل کوي او په دې طریقې سره به ژوند تیروي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا او بندگی کوي د الله او شریکان مجوړوي دا غسر سشي وبالوالدين احسانا او د مور او پلار سره احسان کوي وبذل القربى او د خپلوانو سره واليتامى او د یتیمانو سره والمساکین او د مسکینانو سره والجار ذي القربى والجار الجنب او د گاونډي سره چې خپلوانی او د گاونډي سره چې لري هر قسمه گاونډي چې ګوره گاونډي په درې قسمه کې دي شي یو هغه گاونډي چې دغه پتا باندې درې حقوق دي درې یو حق د باندې د اسلام دی چې مسلمان دی او دویم بیا د خپلوان دی د خپلوری حق دی دریم گاونډي دی درې حقوق پتا لري دویم هغه گاونډي دی چې پته دوه حقونه دي مسلمان دی او گاونډي دی نو د مسلمانی حق دی او بیا د گاونډي توب حق دی دریم هغه گاونډي دی چې یو حق لري یو مسلمان خو هغه نه دی خپلوانو کې نه دی کافر دی بیا هم د گاونډي توب حق لري دوی سره بخښه کې او په دې باندې الحمدلله زموږ تفصیلی بیانونه مشتي چې د گاونډي په شریعت کې څه حق دی والصاحب بالجنب او ملګری د اړخ سره وخکه ملګری د اړخ پدې کې خزه نه داخله ده خزه چیرې د خاون د اړخ ملګری ده دغه شان د سفر ملګری به کوم دن راغی د لاري ملګری به کې راغی ټول به کې دن راشي وابن السبيل او د مسافر سره وما ملكت ايمانكم او هغه چې مالکان دي خیلا سناستاسو وینځي غلامان ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا یقینا الله من نکیدا چا سره چې تکبر کون کې دی او خپل استاینه کون کې دی
اوس الله د بخیلانو بدی بیانې وجه ده چې د خپلوانو سره چې سړی خنه کوي ناغه د بخل د لاس نه کوي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هغه کسان دي چې بخل کوي او امر کوي خلکو ته په بخل سره. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله او پټي هغه څه چې ورکړي دوی ته الله د خپل مهرباني نه. اکم نعمتونه او مالونه چې الله ورکړي داغه پټي او نه راخاره کوي او نه د الله شکر ادا کوي. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا او تیار کړی دې موږ د کافرانو د پاره عذاب سپکونکې. والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس او کسان دي چې خرج کوي مالونه خپل د پاره د خودنی د خلکو مال خرج کوي نو چې لګي نه به د خلکو د خود پاره لګي. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر او ایمان نه لري په الله باندې او نه په ورځ د آخرت باندې. ومن يكن الشيطان له قرينا او هغه څوک چې شیطان دا غملګره فساء قرينا نبدد دا غملګره. اوس الله دعوت ورکي ترغیب ورکي چې الله نعمتونه سره پټوي راځي په الله باندې ایمان راوړي په آخرت ایمان راوړي د مالونو د الله په دین کې ورګي چې فائدې درک. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر او څه نقصان به دوی ته کې ایمان راوړي وي دوی په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې. وأنفقوا مما رزقهم الله او خرج کړي وي دا غمالونو او خرچې کړي وي دا غمالونو نه چې ور کړي دوی ته الله. وكان الله بهم عليما او دی الله په دوی باندې ډیر پوهه. دا حقونه بیان شو د چا حق ته پتا باندې اوس د دینه بعد دا خبره بیانې چې ګور الله سبحانه و تعالی یو عادل بادشاہ دی انصاف کوونکی بادشاہ دی د دې هر څه بدنه ته پوښ کی او هیڅ ظلم جاته الله چا سره نه کوي. ان الله لا يظلم مثقال ذره یقینا الله ظلم نه کوي په اندازه د یوې ذرې. وإن تك حسنة يضاعفها او كيدا زرني كي نزياتي ثواب داغي. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما او وركيد خپل طرفنا لوی اجر. وسلام د قیامت حال بیانی او پاگی کی مقصد یہ ورکولی. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد بس څنګه به حال د دوی پاغه وخت چې را بولو موږ د هر امتنا ګواد. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او را بولو تعالی را په دغه کسانو ګواد. هر پیغمبر په خپل امت باندې گواہی کوي او بیا په دې ټولو پیغمبرانو باندې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم گواہی کوي. يومئذ يود الذين كفروا پدغه ورځ به خوخیا کسان چې کفر کړي دي وعصوا الرسول او نافرمانی کړي ده لو تسوا بهم الارض ارمان چې وار کړي شي په دوی باندې زمکه د سره نه ور پاسې دله بس خوري شي. ولا يكتمون الله حديثا او نبشي پټولې د الله نه هیڅ خبره. وش الله التمخ کیو کنه چې وعبد الله بندگی د الله وکي نو بندگی د الله کې همزم داخله نو سوي چې بدی حال کې ومنځ ته نه نږدې کیږي. یا ایها الذين امنوا ایمان والو
لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى منیش دیکھی گئی منزت بدیسی حال کی جتا سنشکی حتی تعلموا ما تقولون تردی چی پوشی پاغسا چی وائی تاسو د نشي په حالت کې به منځ ته نه نږدې کیږي وجداري چې انسان په نشي کې خو عقل بني په نشي کې عقل بني نو د ته پته لګي چې سوي ما ګړوډي بچرته وي په دې ځکه چې الله سبحانه وتعالى دا خبر بیان کړی چې شراب چې رسکلی نو منځ ته نه نږدې کیږي شراب د تحریم چې دی او د شراب د حرمت د په څو مرحلو تیر شي د एकदम الله شراب نه دي حرام کړی اوري دا وی چې دی کې فائدہ مشتی نقصان مشتی خو نقصان ډیر دی د فائدې نه بس خلک تمنه شو به دی چې منزل زینو شراب په دې سال کې بنځي چې نشم کړي یته نور خلک منه شو سوره مائده کې براشي به الله عام اعلان کو چې شراب حرام دي ولا جنوبا الا عابري سبيل او نه په حال د جنابت کې مگر کوي تیریدون کې دلاري حتى تغتسلوا تردي چې غسل کوي دې دوه معنی یو معنی ده چې زید منځ ته یعنی جمعه ته د جنابت په حالت کې نه نږدې کیږي مگر که پلاره تیریږي نو هیڅ خبره نه دي چې تیریږي دویم دا چې د جنابت په حالت کې و منځ ته نه نږدې کیږي تردي چې غسل کوي اوس بیا به دا مسله بیانې په دې روان دغه کې دغه آیت کې چې غسل بکې مانځ ته با وخت پورې نه نږدې کیږي جنابت په حالت کې ته مانځ ته نه نږدې کیږي چې شو پر غسل نه کړي او اس کې مسافر او یا وبن ملوي نو بیا تیمم کولای شي وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ كَيْ تَسُوا بِمَرَضٍ او على سفر یا بسفر باندی او جاء احد منكم من الغائط یا راشی یو تنستا سونا د کندینا الغائط مسلی کندی ته خو مراد قضای حاجت ته او لامستم النساء یا مسکړی تاسو زنانا مسکول مراد ته کورواله یو سړي کورواله کړي زنانه سره فلم تجدوا ماء او نمومي اوبا فتيمموا صعيدا طيبا نو ارادو کی د پاک خوري فامسحوا بوجوهكم وايديكم بس مسو کی بخپلو مخونو او بخپلو لاسونو د تیمم احکام ما تفصیلا بیان کړی دی الحمدلله بوزکی چې کوم درسونه زکومه ده بلوغ المرام درسونه من کړی دغه شان د مشکات المصابيح طهارت په مسائلو کې موږ تفصیلی دغه ذکر کړی دلته الله د تیمم طریقم خوري د مختصر چې مخونه دی ولاسونه یو مختصر طریقې دا حدیث کې دا غلی صحیح حدیث کې چې لاسونه بدوانه د بزمکه دروازه چې زمکه دروازه ول کچرته خوره به ډیره زیات او ګوتو پورې خته بیا به چوفو کې او ډیره نو چوف بنه کې او بیا به په دې مخ باندې دي شي په دې مخ باندې سراکه کې بس دا نه چې پوجا کې به ګوتو او د سترګو په ګوټونو کې او ګیره کې نه صرف به سراکه کې او بیا دي شي دا لاس د ګس لاس تشا او به د خی لاس تشا او دې سره چې رسته تیمم شو ان الله كان عفوا غفورا یقینا الله دې معافي کوونکی ډېر بخانه کوونکی اوس الله سبحانه وتعالى د يهودو حال بیانې به داګه بعد د منافقانو حال بیانې وجدل چې کوم احکام چې الله بیان کړو د کوم قوانین چې بیان شو نو د دې مخالفتم د يهود او منافقان کې نو الله به زدوی تذکرہ کوي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب آیتن ګوریا کسانو ته چې ورکړې شوی دور ته سینساد کتاب یشترون الضلاله اخلی دوی گمراهی لرا ويريدون ان تضلوا السبيل او غواړي چې ورکه کی تاسو نه لاره او دم غواړي چې تاسو نه نه غلار ورکه شي او تاسو گمراه شي د يهود دي کنه والله اعلم باعدائكم او الله ډیر خپو دې په دشمنانو استاسو
وکفا بالله ولیا او کافی دی الله دوست وکفا بالله نصيرا او کافی دی الله مددگار چې الله دې دوست او الله دې مددگار نه به دشمنانو پروا مکو من الذين هادوا باز دا کسانو چې يهوديان دي يحرفون الكلمه عن مواضعه بدلی خبرې د خپلو زيوننا مخکې ما سوره بقره کې دا خبره بیان کړې و چې يهود کې دا بیماری و چې هغه په تورات کې به تحریف کو د الله د خبرې به بدلوري ويقولون ويبي سمعنا وعصينا وورد المنغاونا فرماني كو منغا واسمع غير مسمع او واورت تات دی اوریدل ونکړې شي ظالمان ته زمونږ خبر واوره استاد مونږ نه اورو ته زمونږ دا واوره او مونږ استاد نه اورو دا دوی خبرې وي وراینا او ویدوی ټکې دراینا لیم بالسنتیم پتاوالو د جبو خپلو سره دا مسلم سوره بقره کې تیر شي وطعن فی الدین او په بدویلو سره په دین کې د جبې به دې لپاره تاوالی را تاوالی چې دین پسې بدره دی وي ولو انهم قالوا او کچری دوی ویلې وي سمعنا واطعنا چې واورید المنګو ته بيداری کومن وانظرنا وګور منته لكان خيرا لهم نقام خاوي بدا غراد دوی د پاره واقوم او ډیر برابرون کې دوی لره د الله په دین ولكن لعنهم الله بكفرهم او لیکن لعنت کړي دی الله په دوی باندې په سبب د کفر د دوی فلا يؤمنون الا قليلا نو ایمان نراوړي دوی مگر لګشان وسله دم کی ورکی ک ایمان عمرانو نو دا حال بمی یا ایها الذين اوتوا الكتاب اے کسانو چې ورکړې شوی دی هغه ته کتاب امنو بما نزلنا مصدقا لما معكم ایمان راوړی با کتاب چې نازل کړي منګه تصدیق کوونکې دا کتاب چې تاسو سره دی من قبل ان نطمس وجوها مخکې د دین چې وران بکو مخنا فنردها على ادبارها نوابړو دا پشاګانو خپلو او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت یا بلانتو کو بدوی باندې لکه څنګه چې لعنت کړو منګه په خالی والو باندې کې ایمان لرونو الله عز وجل دا مخ بدل ذاخر کما او مخ بدل شات طرف ته وګرځو یا بدمانی دي سلانت یم لکه څنګه چې هغه خالی او ابتی والا دا غوي تذکرہ سوره بقره کې شی و څنګه لعنت چې په غوي باندې ویل شی وکان امر الله مفعولا او دې کار د الله پوره کړی شوی ان الله لا يغفر ان يشرك به یقینا الله بخانه نکید دی چی برخداران جوړ شي دا غسره شرک الله هیڅ چرته نه بخي دګي د شرک قباحت او د ډېر د یری خبره ده چې رب العالمین شرک بالکل نه بخي چې سوبري توبري وشتي او سره په شرک باندې مړ شو لاړ بس جهنم هدي شرک نه علاوه چې کوم ګناونه دي هغه به الله د مشیت لاندې دي که سړی توبه وستري صحیح ده خو چې توبه نه دی وستلې او مړ شو نو دا ګناونه اوس د الله د مشیت لاندې دي کله وړو به بخي او کله ول عذاب ورکیم سو وخت پورې بول عذاب ورکو بیا به جنت ته واپس راځي او په شرط چې عقیده د توحید دا مسله به یاد ساتي چې عقیده د توحید عقیده د توحید نه بدلر تباو شو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخیا گناونه چې سیوا دي د دینه چال رجو غواړي
ومن يشرك بالله چاچی شرکو کو د الله سره فقد افترى اثما عظيما نو یقینا د جوړ کړه لوی ګناه دینه خپل لوی ګناه نشي چې سره د الله سره برخداران جوړي اوس الله سبحانه وتعالى بیا په يهوديانو باندې رد کوي يهوديانو د خپل صفاتونه ډیر کول موږ د الله ځامن یو موږ د الله دوستان یو موږ به صرف جنت ته ځو بل څوک بنځو ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم آیت نګوري کسانو ته چې پاکي بیانې د خپلو ځانونو بل الله یزکی من یشاء بلکې الله پاکي هغه چاله چې خوښي شي انسان نه بکر چې خپل صفاتونه کوي دا د الله کار چاله اوچت مقام ورکی چاله نه ته به چې خپل صفات کوي زه سم چې خپل ځان صفات وکړم ولا يظلمون فتيلا او ظلم بنکیږي په دوی باندې پاندازه د تار د ډوکی د کجوري انظر كيف يفترون على الله الكذب وګوره څنګه جوړي دوی په الله باندې درو وكفى به اثما مبينا او کافی دی دا کار گناہ کار د تبعی د پاره دغه ګناه کافی دی نو جهنم ته تلو د پاره د ذلت ته پاره اوس الله سبحانه وتعالى د يهودو بل مسله بیانې دي سه بعض يهوديان چې مکی ته بلالو قریشو بسی خصوصا د غوی مشر چې د کعب بن اشرف نو د قریش به اگر مول دي مسلمانانو په خلاف چې دوی سره جنگ وکړي ناغوی به دی بیا ته پوس کو چې مونږ خود بوتانو بندگی کوو تاسو شرم کتاب تاسو ځان ته اهل کتاب وای نو تاسو چې مونږ په حق یو کدوی په حق دی دا ظالمانو بوتو یهودو وینه نه تاسو په حق تاسو دین برابر دي او حال دا چې دوی خبرو چې مؤمنان په حق الله دا خبره ویني ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب آیت نګوري کسانو ته چې ورکړې شوی د ورته صحیح د کتاب که څوک د سوالو کې چې صحیح د کتاب څنګه کتاب ته ورکړې شي نه کتاب باندې هغه عمل نه وکړي پورا يؤمنون بالجبت والطاغوت ایمان لري دوی په کوډو منتر او په شیطانانو مفسرین دلته ډېری خبرې کړي آثار بیان کړي حاصل دی جبت دینه مراد بوتوم دی کاهن کوډګر جادوګر جادو طاغوت چې دی د شیطان ته ویل کی هر هغه شی چې د غیر الله نه د الله نه علاوه بندگی کیږي او هغه پر راځي نو دې ته ویل کیږي هغه ته ویل کیږي طاغوت يهود په دې باندې ایمان ويقولون للذين كفروا او دوی په بار دا کسانو کې چې کفر کړي دي هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا دا کسان خه هدایت ولدي دا کسانو نه چې ایمان راوړي دي په اعتبار د لاري لار د دوی غوړه د مؤمنانو نه د کافرانو لار غوړه کړه اولئک الذين لعنهم الله دا کسان دي چې لعنت ویلې دی الله په دوی باندې ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا او هغه څوک چې لعنت کوي په باندې الله نو هیڅ ربونه مومن تا غلره مددگار ام لهم نصيب من الملك اي دوی د پاره برخه ده بچای د الله نه ده اي دوی د پاره برخه ده د بچای د الله نه اوس الله سبحانه وتعالى رد کوي په دوی باندې او د يهود بخل بیانې چې دوی دا غټ غټ خبرې چې کوي مونږ دې سه مونږ دغه ولي د الله د بچای صبرخه ګوره دوی سره ده او کچرته ویلو د دومره بخیلان دي فاذا لا يؤتون الناس نقيرا نو په دغه وخت کې باور نه کی دوی خلکو ته پاندازه د داغ د ډوکی د کجوري یو شی ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله
اي حسد کوي دوی د خلکو سره پاغس چې ورکړي دی هغه ته الله د خپل مهرباني نه. د خلکو نه مراد دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسلمانان دي، یعنی د يهود د مسلمانانو سره او د پیغمبر سره حسد پدې کوي چې الله په هغه باندې رحم کړي او هغه له کتاب ورکړي د پیغمبر له نبوت ورکړي. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة نو يقين ورکړي ومنګه آل د ابراهيم عليه السلام ته کتابونه نو یقینا ورکړي ومنګه آل د ابراهيم عليه السلام ته کتاب والحکمه او په د دین. وآتيناهم ملكا عظيما او ورکړي ومنګه غويتا لوی بچای. صلی الله سبحانه وتعالى دا خبره بیانې چې داسه نوی خبره خونه ده د دې پیغمبر دراتلو نه مخکې ما ابراهيم عليه السلام ته داغه بچو ته ډیرو ته به پیغمبري ملاو شي و د دین پوهه ته ملاو شي و بچایو ته ملاو شي و کتابونو ته ورکړی شي وحي شي واغوي ته. نو بیا دوی د غتیرو خلکو سره ولې حسد نه کوي چې د مؤمنانو سره کوي. فمنهم من آمن بي ومنهم من صد عن بس باز د دوی نه غسوک دي چې ایمان راوړو پاغوي باندې او باز د دوی نه غسوک دي چې واوړې دل داغنا. هدي ابراهيم عليه السلام باندې ګور ټول ایمان نه راوړي. الله وی چې دغه دوی حال له بني اسرائیل حال دی چې څه کسانو ایمان راوړو سره نه وړو انکار وکړو نو تاسو باندې به دوی به ایمان راوړي. وکفا بجهنم سعیرا او کافی دی جهنم اور بل کړی شوی. ان الذين كفروا بآياتنا یقینا کسان چې کفر کړي دي زمونږ بایتونو باندې سوف نصليهم نارا زرد چې داخل بکو غورتا كلما نضجت جلودهم هر کله چې ورتی شي سرمنی د دوی بدلناهم جلودا غيرها بدل بکو دوی لرا سرمنی سیوا داغینا ليذوقوا العذاب د دې لپاره چې وسکي عذاب. الله دې موږ ټول د عذاب نه آزاد کړي. ان الله كان عزيزا حكيما يقينا الله زور ور حكمه والده. والذين آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړي دي او نیک عملونه کړی دي سندخلهم جنات زرد چې داخل بکو دوی جنتونو ته تجري من تحتها الانهار چې بيږي بلاندې داغین ولي خالدين فيها ابدا همیشه به دوی باغی کې همیشه لهم فيها ازواج مطهرة دوی د پاره په باغی کې بیانی پاکي وندخلهم ظلا ظليلا او داخل بکو دوی لرا په سوري وګد کې د جنت غو سوري کې بناش وګد سوري به الله دې موږ ټول ته نصیب. او د دې بعد الله سبحانه وتعالى د بادشاہ حق بیانې چې د بادشاہ سره حق دی د مشرانو سره حق دی په کشرانو باندې او د کشرانو سره حق دی په مشرانو باندې. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها یقینا الله حکم کوي تاسو ته چې ادا کړئ یا ورکړئ امانتونه حقدارو داغي ته. انا اول قانون به داري چې مشرانو له پکار ده چې امانتونه هغه حقدارو خلکو ته وسپاري. په دې کې د ډېری خبرې را ډېری خبرې په دې کې د ناراضي او په دې وګړي خبرې کې دي چې مختصر ده چې یو مطلب دی چې په ملک کې په علاقه کې کوم عہدی دي نو هغه دي کسانو ته وسپاري چې هغه دغه حقداري دی علاقې مشر پکار دی قاضي جوړي
بل سیداره د پای کی څوک مشر کوي نو به دې سره د مشر کی چې هغه حقداري د امانت ته کنه نو زیته دی ورسي دغه شان دګې د ندارالو چې مشران که فیصله کوي نو فیصله دي حق فیصله کوي چې خلکو ته دغه حق ملوش انصاف سره فیصله کوي دګې دام داخلي امانات ټول امانات داخلي مالی امانات کوم چې رسول کیږي الله یې ورکه خپل کسانو ته واپس شکل غوي پورا خیانت مکو پدې کې د عبادت عمر د عبادت عمر امانت ته د ما ادا کې پدې کې مو خیانت نه کې نو څومره حقونه چې مونږ باندې الله یې دی ادا کول د امانات ادا کول دي واذا حكمتم بين الناس او کله چې تاسو فیصله کوي په منځ د خلکو کې ان تحكموا بالعدل چې فیصله کوي په انصاف سره ان الله نعم ما يعظكم به یقینا الله خدای هغه شی چې نصیحت کوي تاسو ته باغی سره ان الله كان سميعا بصيرا يقينا الله يريدك لدنك دي اس کے شراروں تے خطاب دے يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تابداريو كيد الله وتابداريو كيد رسول الله وأولي الأمر منكم أو دخاوندانو دحكم ستاسنا أولي الأمر مشران خاوندان دحكم پدې کې دنه دو قسمه خلک رالو مونږ خبري مختصر کو پدې کې دنه دو قسمه خلک رالو یو پدې کې دنه بچایان رالو مسلمانانو چې کوم بچایان دي دویم پدې کې دنه علما رالو دول الامر دي ودې کې ګوري خیالو کې الله دوي اطيعوا الله واطيعوا الرسول امني تابعداريو کې د الله او تابعداريو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګوره هغه سره اطیع ټکی راغی به چې کله وی چې د مشرانو تابعداري وکي نو پاږي کې وسره اطیع نه دی راغلی څه حکمت دی کې نو دي کې حکمت دی چې د مشر کاغه حاکم دی کاغه بادشاہ دی کاغه خلیفہ دی او کاغه عالم دی داغه هغه خبره به منل کیږي چې هغه د شریعت خلاف نه کوم خبره چې هغه د شریعت خلاف وي هغه به نه منل کی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق د مخلوق خبره به نه منل کیږي د خالق په نافرمانی کې نو چې کله مخلوق څخه خبره وکي چې هغه د الله د شریعت خلافي موږ باغ نه منو فإن تنازعتم في شيء بس که جګړه را لستاسو په یو شي کې فردوه الى الله والرسول نو واپس کې هغه الله ته او رسول ته الله ته قرآن ته او رسول ته او دغه حدیثونو ته ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر كتاسو ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت ذلك خير واحسن تاويلا دا کار ډیر غوړه دی او ډیر خسته دی په اعتبار د انجام اوس الله سبحانه وتعالى د منافقانو خبره کوي الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك آیت نګوري هغه کسانو ته چې ګمان کوي هغه چې بهشکه هغه ایمان لري په کتاب چې نازل کړي شوی دی ته وما انزل من قبلك او په کتاب چې نازل کړي شوی دی مخکستانه د ګمان دی وې دي چې نور ایمان پیدا نه څنګه دا وی ایمان او حال ګور دا وی داده یریدون ان يتحاكموا الى الطاغوت غواړي دوی چې فیصلې وشي طرف د شیطان ته وقد امروا ان يكفروا به او حال دا چې حکم شوی دوی ته چې کفر وکوي په طاغوت باندې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته چې دا یو څو منافقانو دا غوی د يهودو په منځ کې سم مسله راغلی و ناغه يهودو ته راځي وستا پیغمبر پسیزو تاسو خاصم پاګه ایمان نو دیو ته کاهنان خو او کله به ته کوډګر خو طاغوت ته کرای کا ویني جی التزو
نو دا څنګه ایمان دی؟ او منافقانو کنه په خله باندې زمونږ ایمان دی او فیصله بیا هلته نه وړي. اوس ګور څوک د اسلام دعوه کوي او فیصله قرآن او حدیث نه واپس کوي، ځکه بیا د منافقت صفت پروت. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، او واړي شیطان چې گمراه کی دوی لرا په گمراهی لري سره د حقنا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله، او کله چې ویل شي دوی تراشي هغه څه چې نازل کړي دی الله. والى الرسول او رسول ته کله چې دعوت ورکړي شي دوی ته چې راشي ما انزل الله. ما انزل الله هو وحی ده کنه، قرآن لراشي او پیغمبر لراشي. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، اني بت منافقان لراچ اوړي بستانه پاوړي دوسرا. فكيف اذا اصابتهم مصيبه، نسنگ بی دوی کله چې ورسیږي دوی ته یو مصیبت بما قدمت ایدیهم، په سبب دا ګناونو چې مخکې لېږلي دي لاسونو د دوی. ثم جاءوك يحلفون بالله، بیا راشي تا ته چې قسمونه کوي په الله باندې. ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، چې اراده نه ده کړې موږ به دې کار مګر د نیکۍ او د جوړ جاړي. که مصیبت پې راشي که الله یې راښکاره کي نو بیا رامنډې کي، بیا د قسمونه خوري موږ خو جوړ جاړی کوو، موږ خو نیکي کوله او موږ خو ښه کار کوو، موږ اتفاق راوستو، موږ اصلاح کوله. اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، دا کسان دي چې پوهیږي الله په هغه څه چې په زړونو د دوی کې دي. فاعرض عنهم، نو مخ واړوه د دوی نه، په دوی کې ځان مه مصروفه کوه، خپل دعوت کوه. وعظهم، او نصیحت کوه دوی ته، څه پته لګي الله پې اثر وکړي. وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، او وایه دوی ته په باره د ځانونو د دوی کې خبره تاثیرناکه، دیسی خبر ہوتو کہ چی اثر بھی کئی. اس اللہ دا بیانی چی گورے پیغمبران زانسی نہ لے گم، پیغمبران خو اللہ وزی دید پار لے گم چی خلق خبر امنی. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، او ندی لے گلے منگا او ندی لے گلے منگا اس رسول مگر دید پار جی تابداری اکڑیشی پا حکم دا اللہ سرا. پیغمبران دې د پر راځي دا وی تابعداري وشي. دې پیغمبر په مقابله کې به امتی نه ودرې چې نه پلانې مولوی صاحب او پلانې امام او پلانې کتاب او دا باندې کې پیغمبر راغلی دې د پر دی چې ته د پیغمبر اطاعت کې ته دا خبره ومني. صرف په خله باندې دا ویل چې د پیغمبر په طریقو کې کامیابی دا د پیغمبر حدیثونه ډېر خواږه دي او به منه دا کوم انصاف شو. پیغمبران خو دې د پر راغلی چې خبره به ولمني. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، او کچرت دوی کله چې ظلم کی دوی بخبلو ځانونو باندې، جاءوک راغلی تا ته فاستغفر الله، نو بخانه غختلی د الله نه. واستغفر لهم الرسول، او بخانه غختلی دوی لره رسول. لوجدوا الله تواب الرحیم، نو خامخا مندلې به دوی الله لره توبه قبلونکې رحم کوونکې. اوس الله عام قانون بیانوي چې د دې پیغمبر په خبرو د ایمان نه راوړي او د دې رجوع نه کړي او په دم فیصله نه کړي، دا وخت پورې مؤمن نشي جوړي. فلا وربک، بس دې شي نه دا قسم دی زما پرب استا، وربک قسم دی زما اللهوی ستا پرب باندې، یعنی په ځان قسم خوړلې. لا یؤمنون، چې دوی مؤمنان نشي جوړې دي، حتی یحکموک، تر دې چې فیصله کوونکې جوړ کی تعالی فیما شجر بینهم،
پاغه سکی چې اختلاف راغلی دی په منځ د دوی کې ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا بیا بونمومي دوی پزرونو خپلو کې تنگسیا مما قضیت داغه سنجتا فیصله کړي او یسلموا تسلیما او غاړه کې دی بغاړه یخودو سره صرف دا دی چې فیصله پیغمبر لته ویړو خبره ختم شو به اوس نور خبریم دی پیغمبر لدی فیصله ویوړه اوس وسکه بعض کسان دي چې کله ته د قران او حدیث نه فیصله واوري نو ظاهر کې خو انکار نشي کولای عمل پم کوي خجره کې وته یعنی خوشاله نه الله وی چې دې څه بنئ چې کله ته فیصله وکي نو دوی په ژوند کې به تنګسیا نه هغه ته خوشاله قران او حدیث عارف فیصله وکي بس هغه ته به پاګې باندې خوشاله اوسه او پاګې باندې ایمان ساته پاګې باندې عمل کوه او بیا داغي نور ته بیانوم کوه نور ته بیانوم چې کله ته قران او حدیث باندې منګولي ولګولي قران او حدیث دې فیصله واپس کولی الله به په دنیا کې کامیاب کی او په آخرت کې به الله کامیاب ساتي اوس الله سبحانه وتعالى دا خبره بیانې چې د دې پیغمبر تابعداري سدو مګران خو نه ده دا خلک د منافقان د غیر مسلمان دي ته ولې نه تیری په دې کې خودي سم نشي چې ځان مړکاو نه دا چې د کور نه وځاو نو کچرته الله وی ما په دې تابعداري د پیغمبر په تابعداري کې دا خبره لازم کړي نو بیا به نه وکړي اسانه تابعداري د دوی نه کوي ولو ان كتبنا عليهم او کچرته بشک موږ پرز کړي وي په دوی باندې ان قتلوا انفسکم دا چې قتل کې خپل ځانونه او خرجوا من دیارکم یا زید خپل کورونه ما فعلوه الا قليل منهم نبوي کړي دوی دا کار مگر لګو د دوی نه ولو انهم فعلوا او کچرت بشک دوی کړه وی هغه ما یوعظون به هغه چې نصیحت کیږي دوی ته باغی سره لکان خیر لهم نو خامخا دا ډیر غوړه وی دوی د پاره واشد تثبیتا او ډیر سخت به په مضبوطولو کې د دوی ایمان لره کله چې انسان د الله او د پیغمبر په نصیحتونو باندې عمل کوي کنه نو ایمان مضبوطیږي دغه لپاره غوړم واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما او بدغه خامخا ورکړې به موږ دوی ته د خپل طرف نه لوی اجر ولهديناهم صراطا مستقيما او خامخا خولې به موږ دوی ته لارنیغا ومن يطع الله والرسول او څوک چې تابعداري کوي د الله او د رسول ډېر لوی زیری د مؤمنانو لپاره چوي هم دغه اصول ليطيع الله واطيع الرسول او د پیغمبر تابعداري کوي په هر ځکه قران او حديث مني قران او حدیث نه بل څوک نه مخکې کوي امام مذهب مولا کتاب قوم جبا رنگ ارس د شاته دی هغه د ټول نه مخکې قران او حدیث خبره کوي دا دوی پر لوی زیره چا چې تابعداري وکړي الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فاولئک مع الذین انعم الله علیهم نو دغه کسان بداغ کسانو سره چې نام کړي الله په باندې د سوګي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين د پیغمبرانو نه او د رښتینو نه او د شهیدانو نه او د نیکانو نه وحسن اولئک رفیقا او خدي دغه کسان په اعتبار د ملګرتیا ذلك الفضل من الله دا مهربانی دا د طرف د الله نه وکفى بالله علیما او کافی دی الله پواستا سبحانه الله دغه ملګرتیا او دغه په جنت کې دی او چې تو خلکو سره دا غونډي توپ د الله موږ تم نصیب کی او صلی الله سبحانه وتعالى عام ترغیبات د جهاد بیانې مخکې ګوره د مشرانو خبره وکړه د بادشاہ د خلیفہ د حاکم نو دا خبره ساتي چې د جهاد د بم د شان د حاکم خلیفہ امیر د مشر
د سوري لاندې کیږي دا نه چې سړی بر پاسي په خپل مرزي به جهادونه کوي نه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم أي إيمان ولو ونسير أخفلا مطلب سره یعنی ځان او خيار کوي خط تیاریو کوي سامانونه تیار کوي طاقت ډیر کوي د دشمن څخه پته لګي فانفروا ثبات او انفروا جميعا بس وزي ډلې یا وزي ټول په یوځه بس خلک د خپل ډلو د پاره د خپل مذهب او مسلک د پاره قران او حديث توي راته وي نو چا ویل ته مطلب دا دی چې بس وزي ډلې یوځي ټول په یوځه په تبلیغ کې دلته مراد تبلیغ نه دی مراد دلته فی سبیل الله jihad کیږي چې مسله ټول دا روانه وان منکم لمن ليبطئن او یقینا باستا سن خامخا غسوک دی چې رستو کیږي د منافقان دي jihad نو رستو کی فإن اصابتكم مصیبه نو کورسیږي تاسو ته مصیبت جنگ دی نو لازم غوړل شي په جنگ کې همیشه یو فتح ملويږي مسلمان به شهید کیږي او زخمونه به ناراضي کچته دوی ته مصیبت ورسی مؤمنانو ته قال ويده قد انعم الله علي یقینا انعام کړی دی الله په ما باندې اذ لم اكن معهم شهيدا هغه وخت چې نوم زه دوی سره حاضر په غزا کې ير الله ډېر لوی رحم کو چې زنه امتله ولئن اصابكم فضل من الله او کورسی تاسو ته احسان د الله د طرفنا ده کچرته مؤمنانو ته فتح ملوشي مال غنیمت راوړي لا يقولن خامخا ويده كأن لم تكن بينكم وبينه موده گویا کې نو په مستاسو په مزد دکی دوستانه یا خدای د منافق دا خبره کوي یعنی د مؤمنانو ته یو ځانم دي چې بدل کله که زموږ کې سره دوستانه نه پاتې شي یا الله وی چې وګورئ د منافقانو د حال تاسو په نقصان باندې دوی خوشالي او تاسو په فتح دوی خبرکیږي لکه سره جی دوی تاسو سره دوستی نه پاتې شي نبی اسوي دې چې کله غنیمتونه ویری د ارسه یا لیتنی كنت معهم فافوز فوزا عظیما هی ارمان دې چې وې د دوی سره نو کامیاب شي به په لویا کامیابی سره یعنی ما ته هم په دې دنیا صبرغه خو ملو شي وګل فليقاتل في سبيل الله بجنگ دیو کی پلار د الله کی الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره هغه کسان چې خرسي ژوند دنیوي په آخرت کوم خلکو چې د دنیا د ژوند خرڅ کړي د آخرت اغستل هغه الله په لار کې جهادونه کوي ومن يقاتل في سبيل الله هغه څوک چې جنگ کوي بلار د الله کې فيقتل بسو جلیشي او يغلب يا زور ورشي فسوف نؤتيه اجرا عظيما نذر د چې وربکو منګ دته لوی اجر هر حال کې اجر دی اوس بیا قتال ته ترغیب د جهاد ته چې خلکو اسباب د جهاد د قتال موجود دي نو به تسهول قتال نه کوي ځکه د قتال خو دوه مقصد یې کنه یو مقصد اعلاء کلمت الله د الله دین زورور شي دویم د جهاد مقصد دی مظلوم خلق را خلاصول نو په مکه کې کمزوري مسلمانانو سړي خزي ماشومان او سره ظلمونه کیدو هجرت نه منع کړو الله وی چې دوی د را خلاصولو لپاره به جهاد کوي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله او سوجل تاسو لرا چې جنگ نکوي بلار د الله کې والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان او پر اخلاصولو د کمزورو کې د سړونو او د خزونو او د لکانونو الذين يقولون هغه کسان چې ویغوي ربنا يا رب زمنګا اخرجنا من هذه القريه وبس منګا د دې کلینا یعنی موږ د دې مکینه وباسه الظالم اهلها چې ظالمان دي اوسیدونکي داغي وجعل لنا من لدنك وليا
او وګرځو زمونږ د پاره د خپل طرف نه دوست واجعل لنا من لدنك نصيرا او وګرځو زمونږ د پاره د خپل طرف نه مددگار یعنی زمونږ د پاره دوست راولېګا چې موږ سره دوستي کی زمونږ مرستو کی د ولینه مراد د الله یو دیسی بنده چې داغه په ذریعہ د کمزورو مسلمانانو حفاظت وشي او نصیر نه مراد دیسی سړی چې د دشمنانو نه داخله کړه خلاص کی الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله هغه کسان چې ایمان راوړل دوی جنگ کوي په لار د الله کې والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت او هغه کسان چې کفر کړي دي جنگ کوي په لار د شیطان کې فقاتلوا اولیاء الشیطان نو جنگو کوي تاسو د دوستانو د شیطان سره ان کید الشیطان کان ضعیفا یقینا مکر د شیطان کمزور دی بعضو کسانو دا خبره کوله منافقانو ته کیوي چې یار الله د jihad پر اسکړې وي بعضو علماء دا خبره د منافقانو ګرځولې ده چې روانه خبره د اوچت صحابه کرام نشي کولای لکه امام شوکانی رحم الله دا خبره بیان کړې دی آیت سره چې دا خبره نږدې ما ذکرې چې دا منافقانو دا خبره کړې ده اصله الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم ایتن ګوریا کسانو ته چې ویلې شي او غویته بن کیلا سنخبل یعنی باورز کې د jihad حکم لا نو شي الله ولا سنخبل ونسي یعنی جنگونه لا مکوي واقيموا الصلاه وقائموا ومز واتوا الزكاه وركوي زکات فلما كتب عليهم القتال هر کله چې پر شو په دوی باندې جنگ د کافرانو سره اول به د چغوالي وير کله jihad د کړه نو خبره خو چې کله په jihad لازم کړی شو د کافرانو سره اذا فريق منهم نو دغه وخت یو ډله د دوینا يخشون الناس كخشيه الله یریږي د خلکو نه بشان دی ریدو د الله نه او اشد خشيه بلکې بسخت یری سره وقالوا ربنا ويرب زمنګا لما كتبت علينا القتال ولفرض كتاب من باندې جنگ ګوردا خبره او چې صحابه کرام نشي کولای خو منافقانو کړي چې jihad لازم شو یا الله jihad دی لازم لولا اخرتنا الى اجل قريب ولنا رسل کولو تا منګ یو نیټی نږدې تا لږ وخت لا کړی وی الله نو قلت ورتوایا متاع الدنيا قليل فائده د دنیا ډیره لګدا والاخره خير لمن اتقى او اخرت ډیر غره دی دا چا د پاره چیرې د الله نه ولا تظلمون فتيلا او ظلم بنکیږي بتاسو پانداز د تار دا ډوکی د کجوري الله تاسو د مرګ نه یریږي چې jihad کې ومړ شو د امر خود لارزي تر روان دی الله وي اينما تكونوا يدرككم الموت هر ځکه چې تاسو لاندې کوي بتاسو لره مرګ ولو كنتم في بروج مشيده اگر کوي تاسو په قلاګانو مضبوطو کې منافقانو کې بل مرز داو چې کله به دوی په مال او بچو کې برکت راغی دوی ته به فائدہ ورسیدا او یاره دا د الله د طرف نه دی موږ ته خخ کار شي وي الله را لدار کړو بیا به د پیغمبر او د مؤمنانو تذکرہ نه کول خو چې کله به سخت رااله یو دغه نسبت به د پیغمبر ته کو مؤمنانو ته وکړنه چې دوی مدینه ته راغلي دي بس موږ ته حالت وإن تصبهم حسنة أو كورشي دويت خوشالي يقولوا هذه من عند الله نويد إذا طرف الله ندا وإن تصبهم سيئة أو كورشي دويت ستكليف يقولوا هذه من عندك ويد إذا استعد طرف ندا قل كل من عند الله تورتوا هذا طول دا الله دا طرف ندي فما لهؤلاء القوم بس الشوي دي خلق لرا لا يكادون يفقهون حديثا
چې نږدې نه دي چې پوشي په خبره ما اصابك من حسنه فمن الله هغه چې ورسیږي تا ته د خوشالینه فمن الله نو د الله د طرف نه دي وما اصابك من سیئه او هغه چې ورسیږي تا ته د تکلیف نه فمن نفسك نو دا د طرف د طرف د نفس استعانه ده یعنی ستاد ګناه د لاسري استاد نفس د غلطي د لاسري د مصیبتونو دي د لاسري درسي وارسلناك للناس رسولا او لګلې مونږ ته د خلکو د پاره رسول وکفا بالله شهیدا او پوره دی الله گواه په دې باندې به اکتفا وکړو او ان شاء الله په دویم نشست کې به د 80 نمبر آیت نه شروع کو الله سبحانه وتعالى دې مونږ پوه کی په قران باندې او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين